ریاست پاکستان د هغوی پوجونو د هغوی پارلیمنت موږ و دنیا ته دهشتګرد ثابت دهشتګردي او پښتانه سره وتړل الانکه دهشتګردي د امریکای او د روس تر مابین یو جنگ دهشتګردي اوس د چاینا او د امریکای تر مابین جنگ دهشتګردي هغه جنگ دی ریاست پاکستان او دغه پوجونه د خپل پیسو لپاره په خپل کوي بدبختی ده موږ په خپل د افغانستان په خاره کې ولیاړیو زموږ په تصور کې افغانستان داسي بل ملک ثابت سي کنیم یو وخت دا یو وطن وي د انګريزانو په وچ زور باندې پر مابین زله تقسیم کړي موږ ل تیر شپږ بیا کلونو څخه پاکستانیان یا توجو د غزموږ رنګ خلک زموږ د زبي زموږ د ثقافت زموږ د تاریخ زموږ د ویني خلک هغه بیا د افغانستان یا د افغانانو په نامه یاتجی د تاریخ ډیر لوی جبر دی دا نه چې دا جرګه به یو دم موږ ازادي راکړي خدای مهربان دی په دې جرګه کې بس رکشینو 10% به پر یو شی سره اتفاق متفق شو بیا به بل جرګه وکړو بیا به بل جرګه وکړو دا سی ورځي براسي چې دا ټول پښتانه به پر یو نکاتو باندې ګډ سره متفق شو پاغه کې به د دې سوي زخواخه بیا تر چتراله پوری د ټولو د پښتنو لپاره د دې ټول پښتانه کام لپاره در روان ژوند لپاره د خیر یو لاري هغه په ګډه په شریک افغانستان دی بیا دا وطن ډیر خلک رالو د دنیا قوتونه رالو جنگونه سوي دي زموږ پر وطن باندې زموږ د وطن د وسایلو د لوټولو لپاره زموږ په وطن کې چې د دنیا قوتونو دا غوښتي چې د کام غلام وساتي دا ډیر اوږده لړۍ د یو اوږد تاریخ دی خلنو 1940 ورسته سکله انګريزان لدی ختیزه خوتلو نو بیا د غزموج چې کم د پښتنو وطن وي افغانستان تر دغه لمخه پر مابین زله دوه ځای سوی انګريزانو زله دوه ځای کوي د ډیورنډ کرښه وختله موږ په هي خاصو لوی افغانستان یا چې اوس کوم افغانستان ورته ویل کېږي بدبختی ده موږ په خپل د افغانستان په خاره کې ولیاړیو زموږ په تصور کې افغانستان داسي بل ملک ثابت سي کنیم یو وخت دا یو وطن وي د انګريزانو په وچ زور باندې پر مابین زله تقسیم کړي موږ ل تیر شپږ بیا کلونو څخه پاکستانیان یا توجو د غزموږ رنګ خلک زموږ د زبي زموږ د ثقافت زموږ د تاریخ زموږ د ویني خلک هغه بیا د افغانستان یا د افغانانو په نامه یاتجی د تاریخ ډیر لوی جبر دی چې یو کام یا پر مابین زله دوه ځای کوي بیا چې دلته مشپات سلو د دې ټولو مشرانو په یاد چې زموږ له د ملت سره پر د پښتانه کام باندې شو ورځ نه دراغلی زنور یا غډيري خبري بنه کوم زموږ او تاسو ژوند در روانو نسلونو ژوند چې د پښتنو غا دا په ډیر سخت ناورین کې دی کومج وسم د خپل دا چې موږ کم ترکړې ژوند دی دا خو چې کم حالات را روان دي چې هغه ته وګوري دا به زموږ په خوا او په خاطرو کې بیان سره ډیر په دنیا کې جنگونه روان دي زموږ پر وطن باندې کله کله ملګری وي چې نوې جنگ راځي زموږ پر وطن باندې جنگ روان دي افغانستان د کرش پاغه غاړه افغانستان هم تر ناورین لاندې دي تر دا اوسه پوری کوس هم یو دور یا یو حکومت راغلی دی دا هم د پښتنو په خپل مرزي نه دی راغلی د توپک لورانیو لواشته لدماکو لقتلعام ورسته یو نظام راغلی دی کدل تکم ژوند دی دا خډیر د پردیو ترباداری لاندې ژوند دی د پردیو تر واک لاندې ژوند دی حالانکه موږ دونی بیوسه خلک نه ولو موږ په خپل په دنیا کې یو تاریخ وي یو بادشاہت وي یو حکمرانی و په دې اشیا کې یو نوم وي د افغان د خطه د افغان د کامغه د افغان د شملې د افغان د خبري د افغان د ورسي د افغان د میلمستیا د افغان د ثقافت د دې په دنیا کې یو شان خو هغه شان زخوس لویدلیو دلته په دې وطن کې جنگونه وسو جنگونه روان دي ویني توي سولې سړی ورکسو شزي ورکسوي انسانان په بمونو کې والوتلو ټارګټ کیلینګ وسوي میسینګ پرسن یا غواکاری لدې نامه سره موږ ناولد خلګو په پښتنو کې دا د میسینګ پرسن توري چې د چا زوی یا د چا ورور یا د چا سړی لکوره پرتکې وړې ورکې دا زموږ په خپل نفسیاتو کې نه وای دا شي
نو دا ټول د تاسو سپینجرو د ځوانانو د حالات لیدلې دي او په دې په مت کې چې کوم اصل کار سوی دی وسایل لما بیان لاړو موږ په خپل وطن کې د لاس پر روزانه باندې ژوند کوو د لاس پر روزانه په دې جدید وخت کې ژوند زیات نه ترج تعلیم په پیسو سوی د ریاست کې د پیناډول او د پونستان ګولۍ په پیسو ده موږ بل خواته لوجي امرو لتور یا د جړو لتبي زامرو لملیریا څخه مړ کجو د روډ په اکسیډنټونو کې دا خراب سړکونه په دغه دور کې دا رقم نور کارونه ست په دنیا کې ډیر شایسته ژوند دي نو موږ ته دغه حالات د خدای له طرفه نه دي نازل شوی دا یو څوک را سر کوي یو چاره سره وکل بدنام یې کولو په تاریخ کې د انسانانو په نور کامونو کې موږ دهشتګرد ثابت کو دا زموږ شایسته سپینجری دلته ناز دي دا شملې دا زموږ کلچر دا په دنیا کې د ریاست پاکستان د هغوی فوجونو د هغوی پارلیمنت موږ دنیا ته دهشتګرد ثابت دهشتګردي او پښتانه سره وتړل الانکه دهشتګردي د امریکای او د روس تر مابین یو جنگ دهشتګردي اوس د چاینا او د امریکای تر مابین جنگ دهشتګردي هغه جنگ دی سیاست پاکستان او دغه فوجونه د خپل پیسو لپاره په خپل کوي خدا لپس یې زموږ له ثقافت سره وتاړي له مدرسې سره وتاړي له سکول سره وتاړي د پښتانه د یو سپینجری له شملې سره وتاړي د پښتانه د یو سپینجری له جری سره وتاړي د پښتنو له لوب سره وتاړي د پښتنو د کور د کلی له نغری له نفسیاتو سره وتاړي د دې لپاره پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کام کې دا د کام د میندو د دواګانې وي یا مشاهد ډیر ستړي شوی یو تحریک رالی منځله دا تاسو د ټولو زموږ د ټولو شریک تحریک دا یوازې د ملک عنایت کاسی یا د ظهیر باچا یا د ملک مجید کاکړ یا د نور باچا د دوی نه دی دا ټول سپینجری زموږ خپل سپینجری دي موږ سره هم دادي ملک صاحب په عمر باندې سپینجری سړی دی زیره دی تیر سلور درو کلونو وینم چیر د پښتنو خبرې هلته به ملک عنایت کاسی ځان رسولې ک بیماری ک سالنډی کږي کارنګي هغه د کم اس کم الته یو ځای لزان رسي دا وسم چې جرګه ولا د جرګې دعوتونه سو ټول د وطن سپینجری پکې شامل وو تاسو لهم چې دلته راغلی او زموږ ایالتي کوارډینیټر به خبره کوي موږ یو شی وینو د هغه شی متجزیه کړی ده چې دا حالات ورستر بلی نور خرابېږي زموږ ژوند بېخله ما بیان کې وزي یا د خدای نه کوي بیا به دارنګ کوي چې پر هر کور به توپک راخو خپل کلا به د توپک په زور بچاو بیا به له تعلیم هم لیریو بیا به له دنیا سره د کاروبار له کولو هم لیریو دا زموږ وطن چې پر کومه خطه موږ پراته یو سپینجری دلته به ډیر سپینجری زموږ دغه وطن چې دی دا په دنیا کې هم پر ډیر مهم ځای دی زموږ که د جنوب خوا ده که د شمال خوا ده که د مشرق خوا ده که د مغرب خوا ده له موږ سره چې د دنیا نور قومونه دي هغه له موږ سره ډیر ښه تعلقات جوړوي شي هغه موږ ته اړ دي زموږ پر مځکه به دوی ترږي زموږ په وطن کې خدای پاک وسایل راکړي نو په اخپمت کې دوی موږ ته ډیر پیسې راکولای شي خو چې موږ د وطن واک ولرو چې موږ له دوی سره په خپل پر کرسي باندې کښینو چې د پښتنو سپینجری ورسره کښینی چې دا ورته وایي چې زما کاپر به په دونی وړي زما لیتیم به په دونی وړي د کولا به په دونی بیا وړي کرم به په دونی بیا وړي زما لرګي به په دونی بیا وړي زما وبه به په دونی بیا وړي داغه په مت کې سو دنیا ته دا شیان ضرورت دي دنیا به مشت نور شانک نو بس موږ ځون برابر سي د دې لپاره ستاسو چې دلته سونی زموږ د وطن سپینجری ناست دي د علاقې ډیر بنئ راغلي وجوهات دي مختلف مسایل دي موږ په خبر یو موږ په پیژو چې په ظلم وسوي هر سړی وس په خپل کور کې یو یاره محسوسي ځوانان دي سپینجری دي سپینجری په دې خاطر هم نسیتلای چې خدای مکه زماله بچی سره به سبا څه وسی ځوان په دې خاطر نسیتلای چې زماله بابا سره به سبا څه وسی ویره خورد خو اوس دا جرګه اعلان سوګی ده په دې کې دا نه ده چې دا جرګه به یو دم موږ ازادي راکړي خدای مهربان دی په دې جرګه کې بس رکشینو لس پیسه ده به پر یو شی سره اتفاق متفق سو بیا به بل جرګه وکړو بیا به بل جرګه وکړو دا سی ورځي براسي چې دا ټول پښتانه به پر یو څو نکاتو باندې ګډ سره متفق سو پاغه کې به د دې سوي زخواخه
بیا تر چتراله پورې د ټولو د پښتنو لپاره د دې ټول پښتانه کام لپاره د روان ژوند لپاره د خیر یو لاري هغه په ګډه په شریک عقل سره او باسو مشورې به سره وکړو د دغه لپاره چې کوچلاغ سونې سپینجري مشران دي موږ تاسې لږو هغې جرګې له هغه جرګې له به زوی دا نن دعوتونه هم د دې لپاره دي هلته به هم خپله خبره کوي په علاقه کې به نور هم پر خپلو چې ستاسو زموږ د دې سپینجرو خبره ډېره احترام لري قدر لري و نورو سپینجرو ته به تاسې هم دا خبره کوي چې دا د کام جرګه ده د وطن جرګه ده د وطن د خپلواکۍ جرګه ده که مو خپلواکي نه واخیستله بنیاد خو به یې کښېږدو هغه لوری خو به معلوم کړو چې پر دغه لوري به زیاته سفر سره کوو زیاته مو ډېر ژوند په سختیو کې تر کوي لوږې غربتونه بې وسایلو ژوند له مسایلو ډک ژوند له ستړیا ډک ژوند زیاته ګرانه سوله نوره نه کېږي دارنګه ټیټو سترګو باندې هم ژوند نه کېږي د پاکستان پوځونه د پاکستان نفسیات ډېر له وحشته ډک دي هغوی موږ ته نه زموږ تر خارج کم وسایل لاندې دي هغوی هغه ته سترګې دي د دې لپاره دوی موږ وزنې هم اغوا کوي مو هم که په کومه طریقه باندې کېدلو دوی موږ تر پښو لاندې کوي خو د دې خارې وسایل راباسي موږ به جنګ هم کوو د خپلو وسایلو لپاره اوس یې په جرګو کوو په جرګو کې به سره شریکوږو عقل به سره شریکو بیا که نه کېدله د پښتنو وطن دی د پښتنو غرونه دي د کوچلا خلک په دغه سیمه باندې دلته به دا سیمه به دوی راوپالي بل سیمه به بل قوم راوپالي کلاسیپلا به موږ وروپالو بورای به د بوري خلک راوپالي په کوټه کې به د کوټي قومونه راوبوزو پر د خپل وطن باندې بکشینو پر روډونو باندې او دنیا ته به هم دا ښکاره کو چې موږ دا تنور پر د خپل خاره باندې په خپل موږ واکداران یو او د دې ریاست که بیا په کومه ژبه خبره را سر کوله په هغه ژبه بیا خبره ورسره کوو نو ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم کور مو دار